د رسمیت پیژندلو په اړه ښه خبر. روسیه غواړي طالبان په رسمیت وپیژني. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر طالبان د افغانستان واقعي ځواک بللی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګي لاروف طالبان د افغانستان واقعي ځواک بللی دی. رویټرز د روسیې د تاس خبري اژانس په حواله لیکلي، لاروف پرون دوشنبه دا هم ویلي چې ماسکو ممکن طالبان د هغو سازمانونو له نوملړه لرې کړي چې د روسیې بندیزونو پرې لګېدلي دي. د تاس په وینا د روسیې وزیرانو ولسمشر ولادیمیر پوتین ته سپارښتنه کړې چې طالبان د بندیزونو له نوملړه وباسي. طالبان له 2003 میلادي کال راهیسې د روسیې لخوا د ترهګرو او ممنوعه ډلو په نوملړ کې دي. د راپور له مخې ماسکو طالبانو ته بلنه ورکړې چې راتلونکي میاشت په سنت پیټرسبورګ کې په یوه اقتصادي غونډه کې ګډون وکړي. د 2021 کال په اوړي کې واک ته د طالبانو له بیا رسېدو او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته روسیې د طالبانو له حکومت سره د اړیکو جوړېدو هڅې کړې دي. بلخوا هیواد کې د تیرو 3 ورځو راهیسې سیلابونو له امله 21 تنه مړه شوي دي. طبي پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت وایي په هیواد کې د تیرو 3 ورځو راوتلو سیلابونو له امله 21 تنه مړه شوي او 19 تنه نور ټپیان دي. د یاد وزارت ویان جانان سایق ویلي چې د دې سیلابونو له کبله د اوښتو مرګ ژوبلو ترڅنګ 839 کورونه هم په کلي او قسمي ډول تخریب شوي دي. سایق زیاته کړې چې تر اوسه یې ټول هیواد کې تر 5,000 زیاتو کورنیو ته خوراکي او غیر خوراکي مرستې رسولي او دا لړۍ په ټول هیواد کې لا هم دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد په شمال کې وروستیو سیلابونو د سر او مال زیانونو سربیره په زرګونو کورونه هم ویجاړ کړي دي.